اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د لوی مهربان او بخښونکي خدای په نامه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ وي. نو راځو نن موږ تاسو په مایکروسافټ افیس 2010 کې دریم نمبر پروګرام چې هغې ته ویل کېږي مایکروسافټ پاورپوینټ سټارټ کوو. چون پخوا موږ تاسو مطلب ورډ 2010 مطلع کړ او همدارنګه ورپسې ایکسل 2010 موږ تاسو کړ مطلع کړ. نن راځو چېرته پاورپوینټ 2010 چې کوم دی مطلب د مایکروسافټ افیس دریم نمبر پروګرام دی. نو د معمول په شان د موږ تاسو بیا هم مطلب لیسن بای لیسن یعنی مطلب سټیپ بای سټیپ مخکې ځو. نو راځم چېرته لیسن 1 اف پاورپوینټ 2010 دا کلیک کوم. ښه زموږ تاسو شعار چې کوم دی مطلب کلیر دی ریډ لیس لرن مور یعنی مطلب لږ ولوله او ډېر څه که زده که. البته پاورپوینټ 2010 لیسن 1 ګورئ موږ تاسو مطلب هر څه چې زده کوو یا کوم مضمون موږ تاسو چې کوم دی سټارټ کوو نو د هغې په اړه باید موږ تاسو سره څنګه وي زیات شمېر معلومات باید موږ تاسو سره څنګه وي وجود ولري. وایو وټ از پاورپوینټ 2010 مطلب مایکروسافټ پاورپوینټ 2010 څه شی دی تعریف یې زده کوو. پاورپوینټ 2010 is the member of Office 2010 which is used for presentation. Microsoft PowerPoint 2010 چې کوم دی دا مطلب دی مایکروسافټ افیس 2010 یو ممبر دی. ممبر مین یو غړی دی. کوم څه لپاره استفاده کېږي د پریزنټیشن لپاره استفاده کېږي. د دې په تور موږ تاسو کولی شو پریزنټیشن څه کو مطلب دا تیار کړو. لکه تاسو مطلب ما مخکې ویلي وو چې مایکروسافټ ورډ څه لپاره استفاده کېږي ډاکومنټ دپاره موږ تاسو څه کولی شو هغې نه استفاده کولی شو. ایکسل څه لپاره موږ تاسو استفاده کولی شو د ایکسل په تور موږ تاسو مطلب کولی شو څه وکړو کلکولیشن پرفارم کړو. او د پاورپوینټ په تور موږ تاسو کولی شو پریزنټیشن تیار کړو. او د مایکروسافټ ایکسس په تور موږ تاسو کولی شو څه وکړو ډیټابیس جوړ کړو. اوس تاسو ګورئ پریزنټیشن مطلب موږ تاسو څه کړل ته یادوري وکړل چېرې مایکروسافټ پاورپوینټ 2010 څه لپاره استفاده کېږي د دې په تور موږ تاسو کولی شو پریزنټیشن څه کو تیار کړو. نو اوس موږ تاسو راځو څه زده کوو پریزنټیشن په خپله څه شی دی. دلته ما لیکلي چې وټ از پریزنټیشن. پریزنټیشن مین وړاندیز یا مطلب وړاندوینه یا ریپرزینټ کول. دلته ما لیکلي چې پریزنټیشن از د شیټ اف ریلیټډ سلایډس مطلب دا شو د سلایډونو مجموعې ته څه ویلی کېږي پریزنټیشن ویلی کېږي. البته دلته ګوري یو نقطه زیاته مهمه ده ریلیټډ سلایډ څه مطلب شو دغه سلایډونه چې کوم دي مطلب دا باید د یوې موضوع په اړه لیکل شوي وي او دغه موضوع چې کوم ده مطلب په مختلف قسمه سلایډونو کې څه کېږي مطرح کېږي او دغه سلایډونه چې کوم دي یو د بل سره څنګه لري ارتباط لري او بالاخره دغه سلایډونه سره یوځای کېږي په نتیجه کې څه لاسته راځي پریزنټیشن لاسته راځي. یا مطلب موږ تاسو لنډ تعریف زده کوو چې پریزنټیشن چې کوم دی دغه د سلایډونو یوه مجموعه ده. سیټ مین یوه مجموعه ده. بل تاسو ګورئ موږ تاسو سره بیا سلایډ چې کوم دی مطرح شو. سلایډ څه شی دی دلته ما لیکلي چې وټ از سلایډ. سلایډ څه شی دی دلته ما لیکلي چې سلایډ از یوز فار سپیسیفیک ایشیو. د سلایډ په تور موږ تاسو کولی شو مطلب یو مشخصه موضوع څه کول ته د دې په باره کې موږ تاسو څه وکړو لیکچر ورته ورکړو. ښه دا موضوع موږ تاسو وروسته راځي ښه چې مطلب یو سلایډ څنګه موږ تاسو جوړ کړو یو پریزنټیشن څنګه تیار کړو دا موږ تاسو سره وروسته راځي. ښه بله موضوع دا زده کوو چې هسټري اف پاورپوینټ 2010 ګوري د هر پروګرام په سټارټ کې تاسو مطلب ما ویلي چېرې د پروګرام تاریخچه زده کول هم څنګه دي مهم دي. on June 15 2010 according to Office 2010 released PowerPoint 2010 came to market. مطلب دا شو چې د جون 15 تاریخ 2010 کال کې چې کله مطلب مایکروسافټ افیس مکمل بازار ته څنګه شو ریلیز شو مطلب راغی نو په دې کې پاورپوینټ هم څنګه وو مطلب راغی. یا موږ تاسو داسې ویلي چې مایکروسافټ پاورپوینټ 2010 چې کوم دی جون د میاشتې په 15 تاریخ 2010 کال کې چې کوم دی مطلب مارکیټ ته راووته. بل ګورئ موږ تاسو وروسته زده کوو چېرې نیمز فار پاورپوینټ 2010 اوس ګورئ مطلب د پاورپوینټ لپاره چې کوم دي مختلف قسم نومونه خلک اخلي. ښه لکه مطلب ما تاسو ته په ورډ پروګرام کې په دې باندې کار وکړو چې مطلب ورډ څه نومونه لري یا مطلب ما تاسو وایي چې ایکسل څه نومونه لري. نو پاورپوینټ کې دا خبره هم زده کول مهمه ده چېرې د پاورپوینټ څو نومونه مطلب موږ تاسو سره موجود لري. دلته اوس ګورئ مطلب موږ تاسو ورته پاورپوینټ هم ویلی شو یا بعضې خلک ورته څه وایي سلایډ پروګرام ورته وایي. ښه دا ګوري تاسو ته مطلب بیا مسله جوړېږي چې سلایډ پروګرام څنګه دی نو تاسو باید د دې پاورپوینټ 2010 تعریف زده وي. ښه اوس ګورئ بعضې خلک ورته څه وایي چې سلایډ پروګرام یا بعضې خلک ورته څه وایي پریزنټیشن پروګرام نو څه مسله پکې نشته. بعضې خلک ورته څه وایي ایم ایس پاورپوینټ یا مطلب بعضې خلک ورته څه وایي
مايکروسافټ پاورپوينټ. نو تاسو چې مطلب کوم نوم تاسو مخکې راتلم تاسو باید څنګه شي ورباندې پوه شئ، خو معمولا چې خلک یې استفاده کوي کوم نوم یې استفاده کوي، پاورپوينټ خلک یې استفاده کوي. دلته ګورئ مطلب ما تاسو ته پخوا هم ویل چې هر کله چې موږ تاسو مطلب پاورپوينټ استفاده کوو دلته مطلب موږ تاسو پریزنټیشن دلته موږ تاسو جوړوو پریزنټیشن جوړوو. دلته ګورئ یو ډېره مهمه موضوع ده ښه. اوس ګورئ ما لیکلي چې when we use for presentation so there are two kind of people. ګورئ تاسو هر کله چې مطلب د پریزنټیشن موضوع مخکې راغله څه شی مخکې راغی پریزنټیشن، نو تاسو باید پوه شئ چې دلته موږ تاسو سره کوم دي دوه قسمه خلک دي ښه. نمبر 1 ټیچر اور لیکچرز. اوس ګورئ تاسو مطلب دغه زموږ تاسو سره چې ده فرض کړئ دا یو سیم دی، دلته اوس ګورئ موږ تاسو سره مطلب پروجیکټر لګېدلی دی، دا ګورئ مطلب یو ټیچر دی او دا مطلب د یوې موضوع په باره کې څه کوي خپلو شاګردانو ته یا مطلب خپلو سټوډنټانو ته څه کوي دا مطلب لیکچر ورته ورکوي. نو دا شخص چې کوم دی موږ تاسو سره اولنی شخص دی، د دې نوم چې دی موږ تاسو سره لیکچر شي یا مطلب دا موږ تاسو سره چې شو ټیچر شي، نو مطلب هغه شخص چې هغه موږ تاسو ته د یوې موضوع په باره کې تشریحات راکوي یا مطلب موږ تاسو ته لیکچر راکوي. نمبر 2 اډینس. اوس ګورئ دویم قسم خلک چې کوم دی هغه مطلب اډینس دی. اډینس څه مطلب شو؟ هغه خلک چې هغه مطلب د دې سلایډ یا مطلب د دې پریزنټیشن لیکچر ته څه کوي غوږ نیسي. لکه تاسو ګورئ دغه شاګردان مطلب موږ تاسو سره شي هغه خلک چې ورته ناست دي او دغه موضوع چې کوم دی تشریح کېږي ورته، نو دا نفر چې کوم دي دې لپاره چې شول اډینس شول، یعنې مطلب دا نندارچیان دي د دې موضوع په باره کې څه کوي دوی د موضوعات اوري. بل ګورئ تاسو همیشه یاد کې ساتئ که چېرته مطلب تاسو سره یو سین کوچنی سین په نه مطلب 15 نفر وو تاسو کولی شئ مطلب یا مطلب تاسو که غوښتل چې ډېرې خلکو ته څه وکړئ خپل سلایډ څه کوئ تشریح کوئ ورته نه، نو تاسو باید څه استفاده کوئ پروجیکټور موږ تاسو استفاده کوو ښه. پروجیکټور ګورئ دا مطلب a device which is used for presentation show in large size. پروجیکټور چې کوم دی دا مطلب یو ماشین دی یا یو ډیوایس دی د کوم په تور چې موږ تاسو کولی شو یو سلایډ چې کوم مطلب غټ ډسپلی کو، تاسو کولی شئ مطلب دا خپل سلایډ چې کوم تاسو تیار کړی دی کوم موضوع په باره کې هغه کولی شئ د پروجیکټور په تور باندې څه کوئ مطلب خلکو ته ډسپلی کوي. که تاسو مطلب تاسو سره نفر زیات وي او مطلب نشي کولی چې یاره یو کوچنی سکرین باندې د تاسو سره مکمل سلایډ وګوري، نو تاسو چې استفاده کوئ پروجیکټور نه تاسو استفاده کوئ. پروجیکټور خپله یو ډیوایس دی ښه، دا مطلب خپله ځان ته څه لري پرده لري، مثلا یو کیبل لري د دې کمپیوټر سره مطلب کنیکټېږي، بیا تاسو کولی شئ مطلب هغه څه کوئ خلکو ته مطلب ډسپلی کولی شي. عموما په ورکشاپونو کې چې کوم دی هغه مطلب دغه دوی پروجیکټور نه استفاده کوي. لکه تاسو ګورئ دا سیم کې ګورئ داسې ورته مثلا نفران زیات دي نه، نو دوی چې لګولی ورته دلته ورته مثلا پروجیکټور لګولی یو غټ سکرین باندې څه کوي دوی ته ډسپلی کېږي، نو هر یو اډینس یا هر یو نندارچی چې کوم دی دا مطلب دې ځای نه دوی کتلی شي. بله موضوع دا زده کوو how to open PowerPoint 2010. ګورئ موږ تاسو دا موضوع زده کوو چې مایکروسافټ PowerPoint 2010 څنګه سټارټ کوو ښه. دا ما تاسو لیکلي چې there are many way through which we can start or open PowerPoint 2010. دلته زموږ تاسو سره مختلف قسمه لارې دي چې د هغې په تور موږ تاسو کولی شو مایکروسافټ PowerPoint 2010 څه کوو سټارټ کوو ښه. دا کلوز کومه راځه مختلف قسمه طریقې موږ تاسو سره وجود لري، لکه تاسو مطلب په مایکروسافټ ورډ 2010 کې هم د دې طریقې زده کړلې چې څه ډول موږ تاسو کولی شئ پروګرام اوپن کړو. همدارنګه تاسو مطلب په PowerPoint 2010 کې هم زده کړلې، ایکسل 2010 کې تاسو زده کړلې. اوس راځو ورپسې چېرته PowerPoint 2010 ته راځو چې دا مطلب موږ تاسو څه قسمه رن کولی شو. نو مختلف قسمه طریقې ما سره چې کوم ته وجود لري ښه. پهلې ما مطلب ما وینډوز 7 انسټال کړی دی، تاسو کولی شئ دا ګورئ څه ډول تاسو کولی شئ دا اوپن کړئ. راځئ ورپسې سټارټ. دلته ما سره څه دي لیکلي چې مایکروسافټ PowerPoint 2010 دی ما سره، په دې کلیک کومه دا اولنۍ طریقه شوله ما سره مستقیما څه کېږي مایکروسافټ PowerPoint څه کېږي رن کېږي. دا اولنۍ طریقه شوله. دویمه طریقه سټارټ آل پروګرام. بیا راځم ورپسې چېرته دلته مطلب پیدا کومه چې مایکروسافټ افیس، تاسو ګورئ دلته ما سره شته مایکروسافټ افیس، په دې کې څه پیدا کومه مایکروسافټ PowerPoint 2010 په دې کلیک وکړه نو تاسو سره مستقیما څه کېږي پروګرام اوپن کېږي. دا دوهمه طریقه شوله. یا مطلب ته غواړئ درېیمه طریقه باندې رن کې دلته راشئ ورپسې دې باندې رایټ کلیک وکړه پراپرټیز ته راشئ ورپسې په دې کې ورته شرکړي څه که اساین کوه ورته دی چې کله چې ما مطلب F7 پریس کوه ماته څه کوه مایکروسافټ PowerPoint اوپن کوه اپلای اوکې. اوس ګورئ زه مطلب F7 پریس کوم ما سره مستقیما پروګرام څه کېږي رن کېږي. دا درېیمه طریقه شوله. اوس مطلب غواړئ څه وکړئ څلورمه طریقه باندې رن کې نو په دې سرچ بار کې نوشته کړه چې PowerPoint ښه انټر کړه ما سره مستقیما پروګرام څه کېږي رن کېږي. څلورمه دا طریقه شوله. یا مطلب پنځمه طریقه باندې تاسو غواړئ دا رن کړئ
د رن د لارې نه وینډوز لوګو پلس آر پلس کوم ته نوشته کومه چې پاور پی ان ټي چې کوم دا مطلب د دې ډیفاین نیم دی ښه انټر کا دا سره مستقیما پنځمه طریقه باندې داسې رن کیږي یا مطلب تاسو غواړئ شپږمه طریقه باندې رن کړئ رایټ کلیک دلته وکړه ما سره دلته سره غلی دي نیو ګور په سره ځم چېرته مایکروسافټ پاورپوینټ پریزنټیشن په دې ډبل کلیک کومه نو ما سره مستقیما پروګرام څه کیږي رن کیږي شپږمه دا طریقه شوله یا مطلب اومه طریقه باندې غواړئ همدا شارټکټ باندې څه وکړئ رایټ کلیک ورباندې وکړئ چېرې اوپن ویت چا سره اوپن کول غواړئ پاورپوینټ سره دا اوس ګورئ ما سره مستقیما څه کیږي اومه طریقه په دې ډول اوپن کیږي راځه مطلب اتمه طریقه استفاده کوم تر ورپسې نیو شارټکټ ته راځم بیا وتم چېرې براوز مای کمپیوټر لوکل سی په دې کې څه وتم چېرې پروګرام فایل بیا څه پیدا کوم مایکروسافټ افیس پیدا کوم دلته ښه دا دی ما سره مایکروسافټ افیس شته بیا په دې کې موږ تاسو استفاده کوو افیس پروټین اوس ګورئ موږ سره پاور پوینټ په څه شي باندې سټارټ دی پی باندې نه پی پریس کوم کیبورډ نه دا دی ما سره راغی پاور پوینټ اوکې کا نیکسټ فینش اوس ګورئ مطلب په دې باندې کلیک کوم نو ما سره مستقیم پروګرام څه کیږي رن کیږي دا ګورئ اتمه طریقه شوله نهمه طریقه مطلب تا غواړئ داسې کې رن کې نو راشه پس چېرته کمانډ پرامپټ ته راشه مطلب ایم ایس ډاس ته راشه دلته نوشته که چې سټارټ که راته چې لکه پاور پوینټ ښه پوینټ انټر که اوس ګورئ دلته مطلب موږ تاسو ورته څه وکړل د دې نوم مطلب موږ تاسو ورته غلط نوشته کړه کله چې تاسو مطلب ورته غلط نوم نوشته کړئ بیا نه اوپن کېږي درسره ښه وته چېرې ښه موږ تاسو ګورئ چې کوم ځای کې موږ تاسو غلطي کړې پاور پوینټ پی ان ټي ورته ورکوم نو ګورئ ما سره مستقیما پروګرام څه کېږي رن کېږي دا ګوره نهمه طریقه دا شوله یا مطلب تاسو دا په دې ډول هم کولی شئ په دې سټارټ کې ورته نوشته کړئ چې سټارټ کا ما ته پاور پی ان ټي ډاټ ایکزي انټر کا نو ما سره مستقیما لسمه طریقه داسې اوپن کېږي یا مطلب تاسو غواړئ په یولسمه طریقه باندې رن کړئ وته چېرې سټارټ کړه چې پاور پی ان ټي 2010 انټر کا نو ما سره مستقیم پروګرام څه کېږي رن کېږي اوس مطلب تاسو غواړئ دولسمه طریقه استفاده کوئ دلته راشه ورپسې په دې رن کې ورته نوشته کړه چې لکه پاور پی ان ټي ډاټ ایکزي انټر کړه تاسو سره مستقیما څه کېږي دا په دې ډول بیا اوپن کېږي دیارلسمه طریقه مطلب ستا په کار شوله نو په همدې سرچ کې ته ورته بیا هم نوشته کولی شي چېرې زما چې په کار ده پاور پی ان ټي زما په کار ده البته 2010 انټر کړه نو ما سره مستقیما دیارلسمه طریقه باندې پروګرام څه کېږي داسې هم رن کېږي یا مطلب تاسو غواړئ رن کې دا استفاده کوئ دلته راشه پسې نوشته کړه چې پاور پوینټ ډاټ ایکزي انټر کړه نو ما سره چې کوم د 16مه طریقه داسې اوپن کېږي یا مطلب تاسو غواړئ 15مه طریقه باندې رن کوئ نو په دې رن کې ورته نوشته کړه چې پاور پی ان ټي 2010 انټر کړه ما سره مستقیما پروګرام څه کېږي رن کېږي غواړم مطلب 14مه طریقه باندې چې کوم دی دا پاور پوینټ څه کومه رن کومه نو ګورئ سمپل طریقه ده دلته رایټ کلیک کومه دا لاک نه وباسمه او دا راګذروم دلته دا ورپسې څه مطلب لاک د ټاکس بار اوس په دې کلیک کوه تا سره مستقیما پروګرام څه کېږي رن کېږي اولسمه طریقه ستاسو مطلب کار شوله بعضې خلک تاسو ته وایي چې را ماته څه وکړه دا د نوټ پډ نه رن کړه دلته راشه ورپسې نوټ پډ کې مطلب موږ تاسو ورته د بیچ فایل یو مطلب یو کوډ نوشته کوم ته میرا ماته څه وکړه پاور پوینټ ماته څه کړه رن کړه سټارټ کړه پاور پوینټ پاور پی ان ټي انټر کړه دلته راشه ورپسې مطلب سیو کړه راته چا په نوم سره ښه اوپن ډاټ بیټ بی ټي مین بیچ فایل انټر کړه اوس راشه ورپسې دې باندې کلیک وکړه تاسو سره مستقیما پروګرام څه کېږي رن کېږي اوس مطلب ستا 13مه طریقه په کار شوله نو دلته راشه ورپسې موږ تاسو کولی شئ مطلب د نوټ پډ کې ورته نوشته کړو چېرې سټارټ کړه ته پاور پی ان ټي ډاټ ایکزي سیو کړه ډسکټاپ کې د چا په نوم سره ورته چېرې اوپن ډاټ بي دا مطلب څه کومه ریپلیس کول غواړم ښه یس اوس ګورئ ما سره مستقیم بیا هم پروګرام څه کېږي رن کېږي که تاسو مطلب غوښتل چې په 19مه طریقه باندې رن کړئ نو بیا موږ تاسو کولی شو ورته یو بله طریقه باندې موږ تاسو ته کولی شو اګزامپل څه ډول زه غواړم مطلب د کوډ په تور باندې چې کوم دی دا مایکروسافټ پاورپوینټ 2010 څه کوم رن کوم فار ایگزامپل څه ډول زه راځم مطلب بورډ ته راغلم ښه دلته موږ تاسو ته کوم فار ایگزامپل زه یو ته میکرو جوړولی شي یا مطلب تاسو یو څه وکړئ بټن راواخلئ ښه دلته موږ تاسو څه کوو یو دونه بټن زه مطلب راخلم دې لپاره د ډیول پټاپ څه کومه چې ان کومه ښه دله فار ایگزامپل زه راغلم ما یو دونه څه واخیستو
یو بټن مې راواخیسته دې کې ورته یم چېرې څه وکړه ماته شیل کرا ده دا موږ تاسو کوم دی یو چې ده فنکشن ده PowerPoint ډاټ اکزي کوم قسم غواړئ لکه کامن نارمل مطلب زما په کار ده وی نارمل اوس راشه پسې دا څه کړه ډیزاین موډ نو بس په دې کلیک وکړه تاسو سره مسکین بیا هم پروګرام څه کېږي رن کېږي شلم نمبر طریقه مطلب تاسو غواړئ چې مایکروسافټ PowerPoint څه کوي تاسو سٹارټ کوئ نو تاسو مطلب دا په بله طریقه باندې هم رن کولی شئ څه مسله پکې نشته فار ایګزامپل ایکسل ته ورپسې راشه دلته مطلب راځم ایکسل ورته یم چې راسته وکړه ماته د ایکسل نه راوپن کړه راته نو سیم مسله دلته مطلب موږ تاسو څه کوو ورته یو میکرو جوړوو ښه فار ایګزامپل کوم قسم میکرو د اوسي یا مطلب تاسو ورته یو بټن راواخلئ څه مسله پکې نشته فار ایګزامپل دلته راغلم ورپسې زه غواړم څه وکړم ډیولپر ټاپ دی کې فعاله کړم اوس هغه پسې مطلب دلته څه کړه ورته نوشته کړه ښه ما سره مطلب بټن دی نوم ورته بدولی شي ښه ورته یې چېرې فار ایګزامپل چې غواړم دلته مطلب بیا ورته ما فنکشن استفاده کوم ورته یم چېرې PowerPoint ډاټ اکزي چون ایگزیکیوټیبل دی څه وکړه ماته نارمل یې راوپن کړه دا ده دا څه کړه ډیزاین ونډو مسه کلیک وکړه ورباندې مسه کوم پروګرام څه کېږي تاسو سره اوپن کېږي ښه یوویشتم نمبر طریقه چې کوم مطلب تاسو غواړئ څه وکړئ د دې ډیفاین نیم تغیر کړئ لکه څه ډول ګورئ تاسو ورته فار ایګزامپل زه دې رن کوم څه نوشت وکړم PowerPoint مطلب زما خوښ نه شو زه غواړم دې کې مطلب ورته نوشته کړم افغان نو ماته مستقیما څه کېږي PowerPoint رن کېږي ماته مستقیما څه کوم ماته مایکروسافټ PowerPoint 2010 څه کوم ماته ډایرکټ راوپن کوه راته د دې لپاره موږ تاسو مطلب پخوا په ورډ 2010 او ایکسل 2010 کې دې باندې موږ تاسو کار کړی و چې هاو ټو چینج ا ډیفاین نیم فار پروګرامز اوس ګورئ موږ تاسو سره مطلب آلریډي چې د موږ تاسو سره PowerPoint شرکت تیاره جوړه شوې ده ما سره مطلب کمپیوټر په کوم نوم دا پیژني په PowerPoint PowerPoint په نوم سره څه کوي دا پیژني زه اوس مطلب غواړم دا ورته بدل کړم لکه تاسو ګورئ که زه مطلب رن کې نوشته کړم چې افغان ما ته یې ویره راکوي دا وینډوز مطلب ونه پیژنډو دې لپاره زه څه کوم ورته همدغه تغیرول غواړم ورته نو په رن کې نوشته کوم چې سیسټم دا زموږ سره مطلب یو دونه فولډر دی ښه سیسټم 32 همدغه اوس ما سره څنګه شروع اوپن شو کوم فولډر دی ما سره سیسټم 32 دا زموږ سره چې کوم دی د وینډوز یو فولډر دی ښه همدا شارټکټ راخلم دې کې ورګزاروم فار ایګزامپل ته ما مطلب واچوله دلته لاندې ورپسې راشه دلته راغله اوس ما سره دا څه کوم رینیم کوم کوم نوم ورته ورکوئ فار ایګزامپل افغان انټر کړه اوس راشه ورپسې نوم دې ورته بدل کړ دې کې نوشته کړه چې افغان نو مستقیما ما سره څه کېږي پروګرام رن کېږي یوویشتمه طریقه دا شوله په دوویشتمه طریقه مطلب داسې اوس ته رن کولی شي ښه کله ورته تاسو په کارېږي چېرې ما ته سټارټ کړه چې لکه افغان اوس ما سره مستقیما څه کېږي پروګرام رن شو ما سره تاسو کولی شئ مطلب یو پروګرام چې کوم ده په مختلف قسمه طریقو باندې څه کولی شئ رن کولی شئ نورې طریقې هم زموږ تاسو سره مطلب شته دي او غواړم د ویریبل په تور باندې څه وکړم دا پروګرام مطلب رن کړم د کوډ په تور باندې مختلف قسمه طریقې دي موږ تاسو سره چې د هغې په تور تاسو کولی شئ څه کوئ یو پروګرام رن کوي خو دا طریقې موږ تاسو سره مطلب تر ټولو اسانه کومه طریقه ده دلته مطلب ورته نوشته کوه PowerPoint بس ډایرکټ تاسو څه کېږي پروګرام رن کېږي یا مطلب ما تیاره په ټکس بار باندې ما څه کړی د دې شارټکټ اخیستې ده یو کلیک ورباندې کوم ډایرکټ ما سره څه کېږي پروګرام رن کېږي ښه بیا موږ تاسو مطلب دې باندې وروسته کار کوو چې د دې مطلب فزیکل سټرکچرز چې دی دا مطلب څو برخو نه جوړ شوی دی انشاءالله به ورباندې سټیپ بای سټیپ کار کوو